اے د مرتد او خیرن عقیدې وګړو د بتکدې وګړو اے د میکدې وګړو تاسو لګیاي په مولا پسې بدرت وایي تاسو وارث د انبیا پسې بدرت وایي تاسو را پاسې جهادونو ته فساد وایي هم مجاهد ته ګیرور وایي جلاد وایي تاسو اے د مرتد او خیرن عقیدې وګړو د بتکدې وګړو اے د میکدې وګړو تاسو لګیاي په مولا پسې بدرت وایي تاسو وارث د انبیا پسې بدرت وایي تاسو را پاسې جهادونو ته فساد وایي هم مجاهد ته ګیرور وایي جلاد وایي تاسو دا لوی لوی عذابونه هم یو ټوکه ګڼئ تاسو برزخ او دوزخونه هم یو ټوکه ګڼئ تاسو د دین په سپکاوي پسې قیسې هم کوئ چې قلم پورته کوي نو بیا خدای لګېږي هم کوئ مننه تاسو د دین په سپکاوي پسې قیسې هم کوئ چې قلم پورته کړئ نو بیا خدای نه ګیلي هم کوئ تاسو شهرت دپاره هر د کفر کار هم کوئ د آیاتونو حدیثونو نه انکار هم کوئ تاسو د خدای په شتونولۍ هم د شکونو ښکار یې ځکه چې تاسو د ملحد سوچونو ښکار یې ما ته ثابته کړئ په کومه یو خبره ګڼئ چې میکده تاسو محراب ممبر نه غوره ګڼئ مننه ما ته ثابته کړئ په کومه یو خبره ګڼئ چې میکده تاسو محراب ممبر نه غوره ګڼئ تاسو په شعر کې چې مولا ته شرابي ووایئ ځان ته صوفي ووایئ ځان ته فلسفي ووایئ په دې کفري لیکونو خو بیهي درکوي څو ناپوهان دي چې لقب د فلسفي درکوي خو موږ یو پوهه دا په هېڅ یو طریقه نه منو ستاسو ګستاخه مذبذبه فلسفه نه منو مننه خو موږ یو پوهه دا په هېڅ یو طریقه نه منو ستاسو ګستاخه مذبذبه فلسفه نه منو ځکه چې ستاسو هېڅ یو دین نشته مذهب نشته دی ستاسو د دې ډول لیکونو څه مطلب نشته دی ځکه خو موږ څو کسانو اراده کړې ده ستاسو خلاف مو دا اټله فیصله کړې ده چې دا بربنډه نظریه درله بیهي ختموو دغه مرتده عقیده درله بیهي ختموو د دې نه پس په هر یو حال به مو غندنه کوو د دې ګستاخ فکر او خیال به مو غندنه کوو مننه د دې نه پس په هر یو حال به مو غندنه کوو د دې ګستاخ فکر او خیال به مو غندنه کوو رانه به نور سپکاوي هېڅکله د دین نه کوئ رانه به نور د مدرسې جومات توهین نه کوئ رانه به نوره په ممبر پسې خندا نه کوئ رانه غندنه دې نه پس به د مولا نه کوئ رانه به نوره په ممبر پسې خندا نه کوئ رانه غندنه دې نه پس به د مولا نه کوئ رانه غندنه دې نه پس به د مولا نه کوئ